وایي د یو ملک باچا وفات شو. کله چې دا وفات شو نو د 2 بچي او 2 بچي ترېنه پاتې شو. یو مشری زوی یو کشری. د کشري زوی دا وکړله چې زه به د خپل پلار په تخت باندې کښېنم او دا مشري زوی چې زه به کښېنم. خو دا کشری زوی چې علما کرام فرمایي دا ظالم و، ده به ظلمونه ډېر زیات کول، قتلونه به یې کول. خو دا مشری زوی چې و دی وډار شو، وایي هسې نه چې د خپل ورور سره جنجال وکړم ما قتل نه کړي. نو د خپلو 3 ملګرو سره دغه ملک نه بل ملک په سفر باندې روان شو. لاړو ووتلو، دغه ملک یې ورته پرېښودلو چې بادشاهي دې تا ته پاتې. نو دغه کشری ورور یې بادشاه شو، د خپلو 3 ملګرو سره روان شو. دا یو ملګری چې و دا د دهقان زوی و، پلار یې چې و که نه دهقان و، هغه به پټي کرل. او دا بل ملګری چې و دا د بزنسمین زوی و، هغه پلار یې تاجر و او دی د تاجر سړي زوی و. او دا 3 ملګری چې و ده ته الله تعالی ډېر زیات حسن ورکړی و، ډېر حسین و، ښکلی و. دا 3 ملګري او سره د باچا د زوی د مشری زوی چې و دا روان شول، لاړل بل ملک ته. چې کله ورسېدل نو هغلته یو ځنګل غوندې علاقه وه، په هغې کې پاتې شول، ځان ته یو جونګړه جوړه کړه چې دلته به اوسېږو. نو دغه یو کس چې و وایي چې اوس خو د نفقې دپاره د خوراک دپاره اوس د خوراک سیستم په کار دی، اوس به څه کوو، خورو به څه شی. نو دغه یو کس چې و د دهقان زوی ده وایي تر هغې پورې موږ او تاسو رزق او روزي او پیسې لاسته نه شو راوړلی چې تر څو مو ښه ډېر محنت نه یې کړی. هر څه په محنت باندې کېږي. ده د محنت خبره ځکه کوله ځکه چې دی د دهقان زوی او پلار به یې ټوله ورځ محنت کولو، نو ده محنت ته کتل، نو ده فکر دا کولو که محنت مو ونه کړو نو موږ او تاسو پیسې نه شو ګټلی. او دغه دویم چې و د تاجر زوی، هغه ورته نه هر څه ګوره په محنت هم نه دي چې ته به ټوله ورځ خواري به کوې او زحمت یې به باسې، په زحمت هم نه دي. وایي په څه باندې دي؟ وایي د عقل نه به کار اخلي. وایي زما پلار بزنسمین دی، وایي ما ته یې د بزنس او د تجارت طریقه ښودلې ده، لږ به د عقل نه هم کار اخلي، ته بیا پیسې ګټې، تا ته بیا حلال رزق ملاویږي. نو هغه 3 ملګري وایي چې داسې هم نه ده چې ته محنت کوې او عقل نه به کار اخلي، چې حسن الله تعالی درکړی که نه، او ښکلا او ښایسته خوبصورت جسم او بدن الله تعالی درکړی که نه، بس تا ته هر یو نعمت لاسته راځي. بس دغه او دغه څلورم چې د باچا زوی وایي داسې هم نه ده چې یو د حسن خبرې کوي، بل د محنت خبرې کوي، او بل چې دی که نه د عقل خبرې کوي. الله تعالی چې موږ او تاسو څه په تقدیر کې لیکلي په تندي کې، نو هغه موږ او تاسو ته رسېږي. که هر څومره ډېر عقل استعمال کړو، خو که په تقدیر کې راته څه نه لیکلي نه رسېږي. که هر څومره محنت وکړو خو که په تقدیر کې څه نه لیکلي نشته. که هر څومره حسن خو که په تقدیر کې څه نه د باچا زوی ورته هغه نشته. خو خیر اخر داسې په سبا چې کله راغی وویل دغه کس ته دهقان زوی ته وایي چې تا خو هغه خبره کړې چې موږ په محنت باندې به روزي لاسته راوړو، ته لاړ شه هغه خپل کوم هنر چې تا کې دی هغه استعمال کوه، موږ ته بیګا دپاره ډوډۍ سیستم برابر کړه او پیسې وګټه. هغه ډېره ښه ده. او دغه کوم د دهقان زوی چې دا ووتو، لاړو غره ته او تبر یې واغوستلو، ښه ډېر لرګي ووهل، دا یې ویوړل په بازار کې خرڅ کړل. کله چې په بازار کې خرڅ کړل نو هغه 2 درهمه شول. د 1 درهم یې ښه ډېر د خوراک اسباب راوړل خپلو ملګرو ته، او 1 درهم چې دی هغه بچت په جیب کې کېښودلو، او ملګرو ته چې دا ما محنت وکړو، لرګي مې میده کړل، په بازار کې مې خرڅ کړل، که ما محنت نه یې کړی دا پیسې لاسته نه راتلې، اوس به مې خوراک نه و کړی. نو ټولو خلکو هغه 3 ملګرو شاباسي ورکړو چې آفرین چې محنت دې وکړو، 1 روپۍ دې بچت کړه، او د 1 روپۍ چې دی دومره خوراک شیان دې راوړل. اوس د دویم نوبت راغی، تجار زوی چې بزنسمین، هغه ته چې اوس ستا نوبت دی، په سبا به ته ځې. ښه ډېره ښه ده. نو دی په سبا باندې لاړو. کله چې لاړو هغلته د سیند خواته لاړو، نو سمندري کښتۍ به راتلې، په دې کې به د خلکو مالونه راتلل. نو دغه یو کښتۍ خواته ودرېدل، نو هغې د تجارت ښه ډېر مال راوړی. نو ده ورته وویل چې ما ته د 500 روپو مال لاکه، د تاجر زوی دی خو بزنسمین و د عقل نه یې کار اخیستو، ما ته د 500 روپو مال لاکه او په قرضو باندې، ما سره خو روپۍ نشته، په قرضو یې راکړه، زه به تا ته څه وخت بعد هغه خپلې پیسې واپس درکوم. هغه ورته ډېره ښه ده. خو د 500 روپو د قرضو مال یې ورکړو. ده چې دغه ځای د سیند خوا نه د 500 روپو مال واخیستو، دی بازار ته یوړو، هغه یې د 600 روپو خرڅ کړو. نو 600 درهمې روپۍ ورته جوړ کړې او 100 درهمې وګټل. نو هغه 500 روپۍ راوړې واپس هغه کښتوان ته یې ورکړې او 100 روپۍ درهمې وګټل. نو بازار ته راغی، ښه ډېر سوداګانې یې واخیستلې، ښه قیمتي شیان یې واخیستل د خوراک دپاره. هغې بېګا ته خپلو ملګرو ته وروړل او ویې خوړل پرې. ورته یې ویل چې ما سره ښه ډېر درهم هم پاتې دي او محنت مې هم دومره ډېر نه دی کړی، خو د عقل نه مې کار واخیستلو چې په کومه طریقه کوم څیز باید واخلم او کومه طریقه باندې خرڅ کړم. ما ته مې دا پلار دا طریقه ښودلې وه. نو شاباسي یې ورکړو چې والله ته ښه ډېر درهم بچت کړل او موږ ته خوراک هم راوړو. اوس دغه بل کس ته ویل دریم ته چې نوبت ستا دی، تا چې ویلو چې که حسن در سره نو هر کار کېږي، سبا ته به ته ځې او د خپل حسن چې کوم هنر تا کې د هغې په وجه موږ ته رزق راوړي. وایي ښه ډېره ښه ده. دریم ملګری هم روان شو. دی چې کله لاړو
یو بنګله وه، یو ښایسته غټ بنګله کور و، د هغې مخې ته ودرېدلو. نو چې کله ولاړ دی نو دغه بنګلې کې یو ښایسته جیلۍ وه، هغې چې لاندې وکتل نو دغه هلک باندې نظر پرېوتلو چې دومره ښایسته هلک زموږ د دروازې مخې ته دغه د چا انتظار کوي. خو دغه چې لږ کتو باندې دغه جیلۍ په دغه هلک باندې مینه شوله، زړه یې پرې وبایللو. خو چې راښکته شوله ورته ویل چې ته د چا انتظار کوې، ولې ولاړې؟ وایي بس د چا انتظار نه کوم، زما یې څو ملګري دي، هغه یې وږي دي او نهر دي، ما ورته دغسې خبره کړې ده. هغه ورته خفه کېږه مه. دغه جیلۍ لاړه خپل کور ته، ښه ډېر د خوراک اسباب یې ورته راوړل او درهم یې ورکړل چې دا واخله زما طرف نه د خپلو ملګرو ته یوسه. دا یې ورته تحفه کې ورکړل. چې کله یې ورته ویوړل هغلته یې ورته ټوله قصه وکړل چې دغسې. نو ده ته یې شاباسي وکړه چې تا خو خپل هنر ښکاره کړو. دغه باچا زوی ته یې وویې چې سبا ته به ته ځې، ته تقدیر خبره کړې چې سر ته په تقدیر کې لیکلي هغه به درته رسېږي، خپل کومه خبره چې کړې هغه به هم ثابتوي. ښه ده، ډېره ښه ده. سبا ته د باچا زوی ووتو، روان دی په لاره کې چې سره ته الله تعالی راکړل نو ده کې خو کوم هنر ټیلنټ پکې نه و، بس روان دی. چې یو ځای ته رسېږي ګوري یو جنازه را روانه ده. جنازې پوښتنې چې وکړه جنازه د چا ده؟ نو چا ورته ویل چې دا د دې ملک باچا وفات شوی دی. خو بلې بادشاهي ته راغلي وو، د دې ملک باچا وفات شوی دی. نو دی هغه جنازه کټ ورسره ونیولو، راغی دفن یې کړو. نو د هغه ملک دا رواج و چې باچا به وفات شو نو زوی به باچا کېدو نه، هغلته به یو غټ مارغه ساتلی و، هغه به یې خوشي کړو. د هر چا په سر باندې به کېناستو، اگر که د دهقان په سر به هم کېناستو هغه به باچا کولو. که هر څوک به په اول سل به د چا په سر چې کېناستو دا مارغه، بس هغه به د خلکو باچا و. نو مراسم چې د کله د تدفین خلاص شو، له باچا یې ښخ کړو، ټول خلک یې راټول کړل چې خلک راشئ، اوس د دې وخت را رسېدلی چې موږ خپل باچا معلوم کړو. نو مارغه یې خوشي کړو. وایي که د هر چا په سر باندې کېناستو هغه به زموږ باچا وي. نو مارغه راغی، دغه سړي د باچا زوی چې و د ده په سر باندې کېناستو، خلکو مبارکیان یې ورکړل، چې څومره خلک ولاړل ټولو غېږ یې ورکړې او لاسونه یې ورته ښکل کړل چې ته زموږ باچا یې. نو هغې لاړو، بویتلو، شاهي لباس یې ورته واغوستلو، په تخت باندې کېناستو. چې کوم ملګري هلته په تمه دي هغه اوس په دې تمه دي چې دی به اوس راځي موږ ته به رزق او پیسې او ډوډۍ به راته راوړي. نو په دې تمه دي. نو ماښام شو، سړی رانغی. نو په سبا باندې هغوی دغه ښار ته ورپسې راغلل چې خپل ملګری پیدا کړي، سرچل پې نه یې شی چې ګوري عسکر ترېنه مخکې وروسته کېږي، وزیران دي او د شاهي لباس اغوستی دی، په بازار کې ګرځي او د قیمتونو دوکاندارانو نه پوښتنه کوي چې کم او زیات خو به نه وي، که د کم څیز چا زیات قیمت لګلی چې هغه ته سزا ورکړي. نو چې ویې کتل د خپل ملګري ورسره مخامخ شول چې دا څه کې. نو دا ورته ټوله قصه وکړله چې دغسې باچا مړ شوی، اخر کې مارغه خوشي کړو، زه یې باچا کړلم. نو هغه ملګري ورته غېږه ورکړه او ټول ډېر زیات خوشحاله شول. بیا دغه خپل دا 3 ملګري راوستل، خلکو ته یې ویل زما دا یو ملګری چې دی دا دهقان، د دهقان دا زوی چې دی دی به وزیر زراعت شي، دا به زما وزیر، خو د وزیر زراعت به څومره فصلونه دي د دې ټولو دی به وزیر. نو دی هر څه هغه ته وسپارل، د هغې وزیر کړو. او دا بل دا تجار زوی چې دی دا به وزیر خزانه، دا به ما سره نږدې ناستي، دی به هم وزیر شي. او دا بل دا دریم حسن والا چې دی نو ده ته 100 روپۍ ورکوي. دا حسن چې دی که نه عارضي شی دی، دا ټول عمر دپاره نه وي، نن به وي سبا به نه وي، دی د پیسو دپاره ګرځي راګرځي، ده ته 100 روپۍ ورکوي، دی زما په کار نه دی. نو هغې همداسې رخصت کړو. هغه وایي ما سره باید په شاهي کوم هغه چې دی که نه دربار کې باید ما سره پاتې نه شي. نو موږ ته به استادانو دا قصه کوله چې شاګردانو کوشش کوئ چې صرف په عقل باندې، صرف په محنت باندې او صرف په تقدیر باندې هم ګوره کار نه کېږي، هم به تقدیر ته هم په توکل به هم په الله تعالی کوي، هم به عقل به هم استعمالوي، هم به محنت به هم استعمالوي. او که دا کوم ته صرف د حسن په تمه ناست یې که نه دا هم بیا صحیح نه ده، بیا به یو څه وخت عارضي به وي، یو څه موقتي وخت دپاره، او بیا به ټول عمر دپاره نه وي، بیا به خوار او زار ګرځي.